کېدای شي دا یوه پروژه وي دوی اخیستې د فشار د وسیلې په ډول پاکستان کاریږي دلته. څه ډول پروژه؟ په افغانستان کې ځینې غوښتنې مطالبات درلودل د خپل حضور او د ځواکونو. ملت سره ولې خبرې نه کوئ؟ ولې ورسره جرګه کېږئ نه؟ ملت خو اوس هم زموږ سره ولاړ دی. ملت په دې کې موږ سره هماهنګه ده. تاسې څنګه پوهېږئ چې تاسې سره ملت ولاړ دی؟ تاسې کومه نظر پوښتنه کړې ده؟ دوی سره مو جرګه کړې ده؟ نو تاسې ته څنګه دا معلومیږي چې ملت تاسې سره ولاړ دی؟ موږ په ملت کې ژوند کوو. د ملت هر ورځ کینو، ناسته پاسته خو ملت چې دا هره ورځ وژل کېږي، نو تاسې فکر نه کوئ ملت ته تاسې دا حساب نه ورکوئ چې دا ملت ولې هره ورځ پې بمباري کېږي؟ ګورې یو څوک چې په تا باندې تجاوز وکړي طبیعي ده چې تا خلک به وژل کېږي، تا خلک ماشومان به داسې ځورېږي. ستړي مه شئ. د افغانستان پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو، مرګ ژوبلې او اړوندو مسایلو په اړه د طالبانو له ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد سره خبرې کوو. د پیښې وروستي جزئیات څه دي؟ په مرګ ژوبله کې کوم تغیرات راغلي دي؟ تر اوسه پورې خو وروستي معلومات هغه و چې موږ ناوخته پرون نشر کړل. د شهیدانو شمېر هغه د 6 په شاوخوا کې و او د زخمیانو شمېر 158 نفره و او په ځینو ځایونو کې مواشي تلف شوي دي او هغه 3 کورونه هم له منځه تللي دي متاسفانه، او تر اوسه پورې معلومات همدغه دي. له تېرو څو میاشتو مسلسل داسې بریدونه کېږي. په ټوله کې تاسې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره تر اوسه څه کړي دي؟ ستاسې د حکومت غبرګون څه دی؟ زموږ غبرګون خو تېره ورځ تاسې به اورېدلې، د پیښه مو غندلې، وحشت مو بللی او د افغانستان په حریم باندې تجاوز ده، د ملکي خلکو وژل جنایت ده او دا ټول د پاکستان لخوا متاسفانه د حلقې پوځي حلقې لخوا ترسره شوي دي. او د افغانستان اسلامي امارت هم کله چې دوی بیا دغسې د افغانستان د حریم نقض کړی ده، دوی ځواب هم لیدلی په تېره میاشت کې. موږ هم دغه اونۍ وړاندې 2 هدفونه هغه له منځه وړي وو. هغه خواته د هغو افرادو او اشخاصو د داعش پدیدو پورې اړوند او د یو مراکز بلل کېدل له منځه تللي وو. او د افغانستان اسلامي امارت د خپل هیواد او خلکو دفاع ځان ته محفوظه ګڼي او د خپل حق ګڼي او دا پیښه غندي او وحشتي بولي. تاسې ویل په همدغه تېره میاشت کې تاسې د دوی 2 مراکز په نښه کړي وو. دا وروستی برید د همغه غبرګون دی که نه هغه د پاکستان چې کومه ادعا ده چې ګواکې د ټي ټي پي یا نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې دي د هغې په مقابل کې دی؟ موږ فکر کوو پاکستان هر هغه لوی کوچنۍ پیښې چې دوی په هیواد کې ترسره کېږي هغه افغانستان ته منسوبوي، غواړي په دې ډول د خپل مسؤلیت اوږه خالي کړي. او هغه پیښې ماته ښکاري چې په کراچۍ کې کومه چاودنه شوې وه، همداراز د بلوچستان په خوا او شاوخوا کې چیرې بریدونه شوي وو چې هغه د افغانستان پر هېڅ ارتباط نه لري. دوی هغه پیښه عنوان کړې ده او بیا د افغانستان حریم نقض کړی. زه فکر کوم دوی غواړي له خپل هغه کمزوري او ضعف نشي کولی د وسلوالو مخنیوی په خپل هیواد خاوره کې وکړي او عامه ذهنیت تر انتقاد لاندې راځي. د دوی امنیتي ځواکونه، امنیتي ارګانونه، استخباراتي منابع غواړي دغه توجه بلې خواته واړي چې ګنې دا د افغانستان خاوره ده چې دوی په وړاندې کارېږي. حال دا چې دا واقعیت نه لري. افغانستان اسلامي امارت خپله ډېر جدي ګامونه اخیستي دي په امتداد د پولې د ډیورنډ کرښې باندې چې پرته ده. موږ ډېر اقدامات ترسره کړي دي او ډېر جدي انضباط منځته راغلی ده او هېڅوک هم نشي کولی چې مرور عبور وکړي. او بل داسې افغانستان اجازه نه ورکوي د خپل پرنسپ له مخې نه، د اصول له مخې نه او د ستراتیژي له مخې نه چې د افغانستان خاوره دوی په وړاندې وکړي. یوه موضوع مخکې تاسې یاده کړله چې ګواکې پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې خپلې غلطیانې یا خپله کمزوري په دا ډول بریدونو پټه کړي. خو د ځینو افغانانو یا د ځینو پخوانیو سیاستوالو باور دا دی چې ستاسې د حکومت نه مشروعیت د دې لامل شوی چې پاکستان دا ډول بریدونه په ډاډه ډول وکړي او مقابل کې څوک نه تاسې او نه نړیواله ټولنه غبرګون وښیي هغه څنګه چې پکار ده. دا تصور سم نه ده. افغانستان خو نن نه ده چې د پاکستان تر برید لاندې راځي. تېر 25 کاله کېږي دوی بېلابېلو اوقاتو کې د افغانستان خاوره تر برید لاندې نیولې. تاسې به یاد وي کونړ کې ځنګلونه په ځینو بېلابېلو ولایتونو کې د دې توغندیو ګزارونه مستمر روان په دوامداره توګه روان. دا به پخوا کې مو اول دا ده چې یو هېواد تجاوز په بل باندې کوي، هلته دا مهمه نه ده ورته چې څوک حکومت ته. تېر 15 کلونو کې کله چې به پاکستان سره دا ډول کړکېچ پیښېدلو زیاتره وخت به په کرښه باندې ځینې وخت جګړه کېدله د دواړو لورو د ځواکونو ترمنځ. خو دا ډول نه کېده چې دوی د راشي په پکتیکا یا مثلا په خپله په کابل کې هوایي بریدونه وکړي او هلته د عام خلک یا کورونه په نښه کړي. بلې نه به کېدل خو داسې اوس یې کړي دي. ځواب یې هم اخیستی. موږ هم اسلام آباد هم وویستو،
دوی محفوظ ښارونه او ښارګوټي مو ویستل، محفوظ پوځي چونې او پوځي مراکز هم تبدیل لاندې راوستي. تیر کې دا نه دي سوي. اسلامي امارت چاته غچ نه پرېږدي او د خپل هیواد او خلکو نه دفاع کوي او د خپل حریم سپکاوی که څوک یې وکړي بیرته یې کتنه کوي او مجرمینو ته سزا. د پخواني ولسمشر یو پیغام تېره ورځ راغلی او هغوی ویلي و چې په افغانستان کې سیاسي او نړیواله انزوا د دې لامل شوي چې پاکستان دا ډول بریدونه وکړي او د سیمې هیوادونه یا نړیواله ټولنه یې په غبرګون کې څه ونه کړي یا خپل غږ پورته نه کړي. فکر کوئ دا څومره رول لري؟ یعنی د دې مشروعیت لپاره تاسې څومره تر اوسه کار کړی دی او علت یې ګڼئ تاسې؟ دا خبره به زه ډېر منطقي ونه بولم، ځکه تاسې وینئ دا اوس په ډېرو هیوادونو کې جګړه روانه ده. حتی د نظام مشروعیت مطرح نه ده. مثلا اسرائیل په ایران باندې برید وکړ، امریکا په ایران باندې برید وکړ، جګړه یې وکړه او همداراز ایران هم غبرګون درلود، بېلابېل هیوادونه یې ویستل. نو همداراز د اوکراین او د روسیې ترمنځ هم جنګ روان دی. په دې کې مهمه به دا نه وي ستا مشروعیت سته که نسته. هیوادونه خپلې اجنداوې لري، خپل اهداف لري، داسې کار کوي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو داسې کېدی چې له کومې خوا نه دیکتې شوی او امر ورته شوی وي چې باید افغانستان ناامنه کړي او یا افغانستان کې د امنیت څه دا مختل کړي او یا د افغانانو په وړاندې باندې شرارت دوامدار وساتي. نو کېدای چې دا یوه پروژه وي دوی اخیستې د فشار د وسیلې په ډول پاکستان کارېږي دلته. نو دا خبرې منطقي نه دي چې دلته نظام سره څه ډول لري. اصل دا داسې دښمنانو موخې او اهداف مهم دي چې کېدلی شي. خو مجاهد صاحب اساسي پوښتنه همدا ده چې پاکستان له دا ډول بریدونو څه غواړي یا تاسې چې وایي چې ګواکې پروژه یې اخیستي، نو څه ډول پروژه له چا به یې اخیستي او د دې پروژې په بدل کې نو څه غواړي چې په افغانستان باندې دا ډول بریدونه کوي؟ ګوري پاکستان همیشه لوبېدلی ملک دی، داسې یو ملک دی چې د نورو د لاس آله ګرځېدلی، همیشه د نورو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده شوې ده. موږ ځینې هغه هیوادونه لرو چې په افغانستان کې ماتې خوړلې، په افغانستان کې شکست سره مخ شوي دي او بیا هغوی په افغانستان کې ځینې غوښتنې او مطالبات درلودل د خپل حضور او د ځواکونو یا د میدان او د مرکز. کله چې افغانستان د هغه خبرې سره مخالفت کړی ده، بیا دغه ډول فشارونه شروع شوي، پیل شوي دي. بې له دې منطقي دلیل وړاندې شي. دا د وسلوالو ډلو شتون دا یوه ادعا ده چې کېږي. مکرراً اسلامي امارت په دې باندې ترکیز لري چې د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استفادې ته نه پرېږدي. او بله دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت نه غواړي د کوم هېواد سره ځان کیل کې په جګړه کې اخته شي. د افغانانو په نفع هم نه بولي، خپله ستراتیژي هم نه ده. نو کله چې جګړه پرې تحمیلي کړي داسې معلومېږي چې دا بیروني عوامل دي. هغه عوامل چې پاکستان هم د باندې دي، هغه پاکستان کې یوه خاصه پوځي حلقه دې ته واداره کوي چې داسې نامني ایجاد کړي. موږ چې ځینو سیاسي کارپوهانو سره یا پخوانیو سیاستوالو سره خبرې کړې دي، هغوی ویلي دي چې ګواکې پاکستان غواړي د طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي او د فشار په بدل کې ځینې غوښتنې پرې ومني یا ځینې ګټې ترې ترلاسه کړي. څه ډول غوښتنې دي؟ یعنې تاسې هم په دې باور یې، یعنې فکر کوئ چې پاکستان تاسې باندې فشار راوړي؟ ما مخکې یادونه وکړه پاکستان به د خپلو موخو دپاره دا کار نه کوي، ځکه د پاکستان ګټې په دې کې نه دي چې له موږ سره په جنګ کې وي. پاکستان که د افغانستان سره په جګړه کې وي، دا اوس اوږده پوله بنده ده، د ګڼو هیوادونو سره خپل تجارت ته لاس ورکړی، اقتصادي وضعیت یې لا خراب شوی دی، د خلکو شور او فغان هر ورځ موږ اورو او صادرات کې د افغانستان په لور څه کېدل چې تقریبا د 1 میلیارډ نه ډېر صادرات د افغانستان سره دوی تجارت درلود، هغه له منځه تللی ده. دا د پاکستان په ګټه نه ده او پاکستان ولس د دې جګړې مخالف ده. پاکستان کې علما، پاکستان کې سیاسي ګوندونه ټول دا جګړه نه تاییدي او د حملې غندي او ناسمې بولي. ولې هلته یو خاصه پوځي حلقه ده چې دا کار کوي. نو دې نه معلومېږي چې هغه حلقه د پاکستان ګټې ورته مطرح نه دي، نه د پاکستان هدف او موخه ورته هدف ده. هغوی ماموریت اخیستی، هغوی د اجیرو ځواکونو په شکل باندې رول ادا کوي او غواړي سیمه ناامنه کړي، په افغانستان باندې فشار واچوي، په دا فشار د ردو لپاره. مجاهد صاحب، تاسې چې کومه حلقه یادوئ، خو حلقه به د دغه بریدونو په مقابل کې یا د دې پروژې په بدل کې خو به کوم څه ترلاسه کوي که نه؟ څه به یې هغه؟ او بل تاسې یو وخت پاکستان ښه دوست بللو، اوس هم ستاسې ځینې چارواکي وایي چې موږ پاکستان سره ښې اړیکې غواړو، نو ولې هغوی ستاسې په مقابل کې دا ډول پروژې اخلي؟ ګورې ما حلقه یاده کړه، دا حلقه اجیره حلقه ده، هغه مزدوره کېدلی شي، هغه د خپلو شخصي ګټو او د پیسو په تطمیع سره یا د واک د دوام په تطمیع سره هغه دا کار کوي او بهرني قوتونه هغه خوشحاله کوي چې دوی هغه سیاسي ژوند تمدید کړي، ورسره ممکن مالي مسایل هم ورسره مطرح وي،
لکه یو وخت چې 2001 کال کې چې افغانستان د امریکای تر یرغل لاندې راغی دغه پاکستان کې پوځي واکمني و هغه واکمني د پیسو بدل کې د افغانستان وړاندې دښمنی اعلان کړه وګړه لارې د ناتو ځواکونو ته ورکړه او پناهګاوي ورکړي زموږ سفیر هلته ونیو او نور جنایات تر سره کړل چې د امریکایانو سره په ګډه دوی په شامل وو نو خدای د پاکستان د خلکو اراده نه ده موږ پاکستان له نږدې پیژنو هغه موږ پیژنو موږ پاکستان کې خواخوږي لرو پاکستان ولس پاکستان ملت پاکستان علما د پاکستان سیاسي احزاب د افغانستان دښمنان نه دي او موږ پیګو چې افغانستان باندې پابندي او د سي خلک د موږ سره ګڼ مشترکات لري خو دا پوځي حلقه سالته حاکمه ده د خپل خلکو خبرم په دې مورد نه مني د خپل سیاسي ګوندونو وړاندیزونه نه مني هغه ردي ځکه دوی تکمیل شوي دي دوی له بهر نه اجنډا اخیستې ده او طبیعي ده چې دا اجنډا کې به دوی ته ګټه رسیږي او نقدي ګټه وي د سیاسي واک اوږدېدل وي او شاته پونه وي او تشویقي دي داسې سیمه نه امن وساتي په افغانستان فشارونه یې وارد وساتي او خپل شومې مخ ته ترلاسه ښه او د دغه پیښې په مقابل کې تاسو کوم پلان لرئ څه کوئ د راتلونکو د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره څه کوئ موږ دا مخنیوي د څه تضمینولې دا تجاوز پاکستان کړی ده او د دې مسلې د حل لپاره موږ مخکې ګامونه اخیستي وو هغه دا اوسې مذاکرات روانو خبرې سوي وي او د دغسې مسایلو شننه سوې وه بل دا د ځلونو باندې افغانستان موقف معلوم سوی دی چې دغسې عملیات افغانستان پورې اړه نه لري سر تر سره کېږي په پاکستان کې او بل دا ده چې د خپل خاورې دفاع او د خپل حریم څخه دفاع زموږ مشروع حق ده هم مخکې دا دفاع کړې ده هم بلې د ایستکو او د دې جنایت ځواب به انشاءالله وایي یوه پوښتنه ډیر وخت کله چې د پاکستان سره کړکېچ شروع شو دا پوښتنه مطرح کیږي چې تاسې د دفاع خبره چې کوئ یا د مشروع دفاع د دې لپاره تاسې کوم امکانات لرئ یعنی په کومو امکاناتو دا کار کوئ او هغه امکانات د دې لامل کېدلی شي چې د پاکستان د راتلونکو دا ډول بریدونو مخنیوی وکړي موږ د خپل خاورې دفاع حق لرو دا واضح او مسلمه ده موږ د دې دفاع لپاره مختلفې لارې طریقې لرو په ځمکنۍ لاره موږ د دې دفاع کړې ده او په هوایي لار باندې هم موږ ګزارونه ترسره کړي دي او د پاکستان هغه هستې مو له منځه وړي چې هلته د افغانستان په ضد باندې اقدامات ترسره کېدل او بل دا اوسې د ځمکنۍ لارې نه د دوی هغه نږدې پوځیان چې موږ سره په مواجهه کې پراته دي طبیعي ده چې یو ځوان به جدي په خطر کې غورځي او د اسلامي امارت ځواکونو ته برید لاندې به راځي او تیار یې چې د دې نه وروسته دوی سره خبرې وکړي د همدغه جګړې د مخنیوي لپاره یا د اړیکو د جوړېدو لپاره دا به د دوی له اقدامه معلومیږي ولې فعلا خو دوی جنایت ترسره کړی ده او په دې فکر کوو چې د دې جنایت تلافي باید دوی مثلا ځینو هیوادونو چې منځګړیتوب کولو ستاسې او د پاکستان ترمنځ د هغې منځګړیتوب د بیا دوام لپاره کومه هڅه شته دی کوم څه یعنی پلان شته اوس فکر نه شو کوي په باندې خبره نه ده سوې تازه خو دوی تازه جرم ترسره کړی انسانانو وینې تویې کړې او عام ماشومان او اطفال ووژلي او بشري جنایت یې منځته راوړی اوس موږ د دې په فکر کې یو چې دغه غمیزه چې اوښتې ده د دې تلافي وشي او بل دا چې افغان ولس په دې کې ځورېدلی ده او د دې باید هم هیوادونه وغندي او هم هیوادونه باید د راتلونکي مخنیوی وکړي آینده د داسې ظلمونو داسې جنایاتو د تجاوز مخنیوي کې هیوادونه رول لري بلې شک چې باید ادا کړي خو هیوادونه مثلا هغوی خپل شرایط لري هغوی وایي چې ځینې غوښتنې دي چې هغه باید تاسې ومنئ یا ځینې تغییرات راولئ تر څو د افغانستان یو غږ پیدا شي په نړیواله ټولنه کې د هغې لپاره نو تاسې تیار یئ پورې د غږ خبرې چې کوي دا خلک کوي چې مقطعي سیاست کوي او د دقیق په وضعیت باندې نه پوهېږي ما مخکې مو ویلې چې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ د ایران او د اسرائیل ترمنځ جنګ یا د امریکا او د اسرائیل ایران ترمنځ جنګ دا د څه شي لپاره و هغه ظالم هیوادونه دي چې خلکو وینه تویول غواړي هلته د چا غږ ته نه ګوري چې غږ یې څوک اوري یا نه اوري او خپلې اجنډا په مخ وړي پاکستان هم یو له هغو هیوادونو ده چې متاسفانه پوځي حلقه یو له هغو ځواکونو ده چې هغه اجیر رول لري د بل چا په خدمت کې دي د بل چا دپاره دا جنایت ترسره کوي نو څو پورې چې دغه نیت دوی بدل نه کړي دغه اراده تبدیل نه کړي موږ نشو کولی چې دا وضعیت ته تغیر ورکړو یو موضوع دا ویل کېږي چې تاسې ولې ملت ته هغه نه کوئ مراجعه نه کوئ یا ملت سره ولې خبرې نه کوئ ولې ورسره جرګه کېږئ نه
د دې لپاره یعنی تاسو د دغه ستونزې یو حل په سترګه ورته ګوري او د راتلونکي یو پلان په توګه کار ور باندې کوي تیار یې؟ ملت خو اوس هم زموږ سره ولاړ دی، ملت په دې کې موږ سره هماهنګه ده. ملت دا اوس اساس د لا ډېر زیات په احساساتو کې راغلی ده. اماده ده چې دا اوس هم که امر ورته وشي او اجازه ورکړل شي هجوم وکړي په پاکستان باندې، موږ خپل ملت سره کومه ستونزه نه لرو. البته باید موږ ملت کنټرول کړو. ملت عام خلک دي او هغه د جنګ عواقب ډېر نه سنجي. طبیعي ده چې باید حکومتونه خپل خلک کنټرول کړي او د هېوادونو ګټې په نظر کې وساتي. موږ هم دغسې یو رول ادا کوو، کنه زموږ ملت په دې کې له موږ سره ولاړ ده، هماهنګ ده، حتی ډېر زیات حساس ده په دې مورد چې باید د هجوم وشي. خو تاسو مجاهد صاحب تاسو څنګه پوهیږئ چې تاسو سره ملت ولاړ دی؟ تاسو کومه نظر پوښتنه کړې ده؟ دوی سره مو جرګه کړې ده؟ نو تاسو ته څنګه دا معلومیږي چې ملت تاسو سره ولاړ دی؟ موږ په ملت کې ژوند کوو، د ملت هر ورځ کینو، ناسته پاسته کوو. ملت چې دا هر ورځ وژل کیږي نو تاسو فکر نه کوئ ملت ته تاسو دا حساب نه ورکوئ چې دا ملت ولې هر ورځ پې بمباري کیږي او د دوی کورونه ورانیږي یا دوی خپل هغه عزیزان له لاسه ورکوي؟ ګوره یو څوک چې په تا باندې تجاوز وکړي، طبیعي ده چې تا خلک به وژل کېږي، تا خلک ماشومان به داسې ځورېږي. داسې لاړ چې غزه کې وګورئ د مسلمانان څرنګه وځورېدل. موږ 20 کاله امریکایانو هم داسې بمبار کوو، ویې ځورول. طبیعي ده ملت اکثر عمل په نظامي شکل درلود، هغوی دفاع کول، هغوی جهاد کول، مبارزه یې کول. زموږ ملت اوس هم مبارزه کوي. دا اوس د امنیتي ځواکونو کنټرول که نه وي او زموږ د مشرانو کنټرول که نه وي، اجازه ورکړل شي، ملت سبا راپورته کېږي ټول وسله په لاس هجوم وکړي په هېواد باندې. طبیعي ده چې هغه به موږ کنټرولوو. موږ په ملت کې اوسېږو، د ملت په متن کې ملت احساس را معلومېږي، د ملت برخه یو، موږ پخپله پوهېږو چې موږ ملت څه غواړي. او بالاخره د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره، د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره او دا چې د افغانستان حاکمیت نور تر سوال لاندې را نشي، د دې لپاره تاسو څه پلان لرئ؟ څه کوئ؟ موږ به خپل دفاعي ځواکونه مضبوطوو او خپله دفاع به کلک کوو او خپل مناسب وخت کې به د داسې جرم جواب وایو او د خپل ولس په انسجام باندې فکر